روغتیا اناتومي برخه سلامونه مونږ باور لرو چې طب اسانه ده د اناتومي بلې ویډیو ته ښه راغلاست. نن د نیوروواسکولیټر آف ډارسل ټرانک اند نیک په اړه غږیږو. یعنې نن مو په دې پوهوو چې زموږ د بدن شاته په ورمیږ او له ورمیږ ښکته کوم رګونه او عصبي ریښې یا نروونه شته ده. پام مو وي چې انګریزان رګونه په دوه نومو یادوي. اول arteries یعنی هغه رګونه چې پاکه وینه له زړه انساجو ته وړي، او دوهم veins یعنی هغه رګونه چې چټله وینه له انساجو بیرته زړه ته راوړي. لومړی arteries رګونه د وجود شاته occipital، vertebral، transverse cervical، posterior intercostal او subcostal and lumbar رګونه پراته دي. که غواړئ چې د دې رګو په اړه پوه شئ نو چینل مو سبسکرایب کړئ او کلارې په تمه اوسئ.